ډاکټر نجیب صاحب یو ډېر مشهوره شعار دی چې سر ورکوو خو سنګر نه ورکوو. زه دا وایم چې اوس د دې شعار وخت بدل شوی دی، اوس به دا شعار بدلوو، اوس بې سرونه وو سنګر به ځینې نسو، د خپل وطنه بې شوو. موږ د پنجاب دپاره یا موږ د پاکستان دپاره نه موږ پنجاب پېژنو نه پاکستان پېژنو، موږ پښتونخوا پېژنو، خپله خاوره پېژنو. بیا به پته لګېږي چې پنجابی څومره بهادوره دی، د ده جرنیلان څومره بهادوره دي او که دا قام څومره بهادوره دی. دا به بیا پر میدان باندې پته لګېږي. انشاءالله دا زموږ یقین دی چې دا قام وي او دا د پي ټي ایم نظریه وي، دا لیډرشپ وي. انشاءالله دا خاورې خپلواکي به موږ اخلو، د دې خاورې حکمراني به موږ ګټو. بیا مو د دې قام سره دا وعده ده، بیا مو د دې خپلې مور خاورې سره دا وعده ده چې دا تنظیم وي، دا مشرتابه وي، نه به د چاینا دا لوبه کامیابه کېږي، نه به د امریکې دا لوبه کامیابه کېږي، نه به د پاکستان جنرالان دا لوبه راسه کامیابه کړي. دلته به پښتانه اوس کور په کور راوځي، دلته به پښتانه جرګې کوي، دلته به پښتانه داسې جلسې کوي. دا عزیزانو د نن دا جلسه په داسې حالاتو کې موږ کوو چې شاوخوا پر ټول پښتونخوا وطن باندې ډېر خطرناکه حالات مسلطه سوي دي. که هغه موږ له کراچي سره واخلو، هلته په کراچي کې چې کوم پښتانه ژوند کوي نو دا ریاست هلته پښتانه ژوند ته نه هیله کوي، هلته د کراچي پښتانه روزګار ته نه هیله کوي، هلته د کراچي پښتانه هره ورځ په جیلو کې بندوي او بیا دا ریاست پیسې پر اخلي. بیا که موږ د جنوبي پښتونخوا خبره وکړو، د کوچي ښار اسا هلته د کوچي ښار د پښتنو پر مځکو باندې قبضې روانې دي، هلته د پښتنو پر تعلیمي ادارو باندې قبضې روانې دي او دا قبضې د دې ملک فوج د دې ملک سکیورټي ادارو روانې کړي دي. بیا که عزیزانو موږ د چمن خبره وکړو، په چمن کې د تېرو اتو میاشتو څخه په زرهو پښتانه پر احتجاج باندې ناست دي، خو دا ریاست پالیسي دا جوړه کړې ده چې هلته به د چمن پر خلکو باندې د روزګار ذریعه بندوي، هلته به په چمن کې چې کوم د افغانستان سره دا نامنلې ډیورنډ کرښه ده، اوس د دې ریاست خواهش دی چې دا پښتانه به پاسپورټونه جوړوي، بیا به په ویزو باندې دا پښتانه تګ او راتګ کوي او هلته د اتو میاشتو څخه پښتانه پر احتجاج ناست دي، خو دا ریاست سر نه خلاصوي بلکې هلته الټا پر هغه پرلتوالو باندې فایرونه کوي، هلته پر هغه پرلتوالو باندې تشدد کوي، هلته پر هغو باندې فایرینګ کوي، په هغو پرلتوالو کې ځوانان په شهادت رسولي دي، هلته تر 1.5 سل زیات کسان زخمیان کړي دي، هلته خلک په جیلو کې بندیان کړي دي. همداسې عزیزانو په ژوب کې دلته ریاست یو منصوبه روانه کړې ده، نام نهاد ترهګر تنظیمونه یې راوستلي دي، بیا اوس هلته جرګې روانې دي. د دې ریاست خواهش دا دی چې موږ په ژوب کې اپریشن وکړو، همداسې په ارنایي ضلع کې هم په دوکۍ ضلع کې چې هلته کم زموږ معدنیات دي، هلته کمه کویله ده، پر دې باندې ریاست د نام نهاد تنظیمو په کومک باندې قبضه کړې ده. هلته یې خواهش دا دی چې دا ټول معدنیات ونیسي، هلته د ټکس په نوم باندې بته د خلکو څخه اخلي، هلته د پښتنو د دې وسایلو د لوټ کېدلو یو منصوبه روانه ده او هلته هره ورځ نوې نوې لوبې کېږي. همداسې عزیزانو 3 ورځې مخکې د دې لوی اختر په 3مه ورځ باندې د کوچي د انورت سیمې په شعبان کې خلک راغلي دي، د هغه ځای نه 10 کسان پورته کړي دي چې په هغه کې یو د نوي کلي زموږ یو پښتون ځوان هم دی. دا ټول د یو پری پلان منصوبې برخه ده او دا منصوبه دا ریاست جوړه کړې ده. همداسې په دې خیبر پښتونخوا کې بالخصوص په وزیرستان کې تاسو به وینئ دا ریاست بیا دلته
په حرکت کې دی. دا ریاست بیا خپل هغه د دوی دلالان چې دي چې د دوی دپاره کار کوي او د خپلې خاورې دلالي کوي د دې میټینګانې روان کړي دي پر دې خاوره باندې یو نوې منصوبه جوړوي. دا عزیزانو د دې ریاست یو ګریټ گیم دی لکه څنګه چې 40 کاله مخکې زموږ پر دې خطه باندې یو ګریټ گیم وکړي چې هغه د روس او د امریکې جنګ و. دا ریاست د هغه په منځ کې د کرایې د پوځي کردار ادا کوي. د روسیانو نه هم پیسې اخیستې، د امریکې نه هم پیسې اخیستلې او په هغه پیسو باندې دلته ترهګر تنظیمونه جوړ کړل. بیا یې هغو ته ټرینینګونه ورکړل، هغو ته یې وسلې ورکړې، هغوی ته یې سهولیات ورکړل. بیا یې هغه وسلوال خلک په افغانستان کې جنګول. ټول افغانستان یې په لوټې لوټې کوي، ټول افغانستان یې کنډواله کوي. هلته یې د افغانانو په لکونو بچان یتیمان کړل، هلته یې د افغانانو مندي هغه پورې کړلې، هلته یې د افغانانو زنانې کونډې کړلې. همداسې عزیزانو نن 40 کاله بعد بیا دې ریاست ته د ډالرو ضرورت دی، دې پوځیانو ته د ډالرو ضرورت دی، دې پوځیانو ته دلته د مراعاتو ضرورت دی. نو د دې لپاره اوس د چاینا او د امریکې په منځ کې چې د سیپیک په نوم باندې کومه لوبه روانه ده، دا د کرایې جرنیلان، دا د پاکستان پوځ بیا په دې منځ کې شکیل دی. د امریکې نه هم ډالر اخلي، د چاینا نه هم ډالر اخلي. چاینا روایي چې ما ته ډالر راکړه زه دلته تا ته لاره جوړوم، دلته ترهګر ختموم. بیا برته په دا بله ورځ باندې امریکې ته وایي چې ما ته ډالر راکړه زه ترهګر جوړوم، زه دلته د چاینا مخه په نیسم. خو د دې دپاره میدان جنګ هغه یې پښتونخوا وطن ګرځولی دی. د دې منصوبې دپاره د کیل میدان هغه د پښتنو خاوره ګرځولې ده چې دا د پښتنو په خاوره به دی د چاینا او د امریکې دا لوبه کوي. په دې کې به دی پښتانه وژني، په دې کې به دی پښتونخوا وطن کنډواله کوي. نو لهذا عزیزانو د نن دا جلسه دا موږ د دې ملک دا ترهګرو جرنیلانو ته دا وایو، هم ورسره چاینا او امریکې ته دا وایو چې پښتنو دا ځل فیصله کړې ده، پښتنو دا ځل پښتون تحفظ مومن PTM تنظیم جوړ کړی دی. نو لهذا زموږ د خدای سره دا وعده ده، بیا مو د دې قام سره دا وعده ده، بیا مو د دې خپلې مور خاورې سره دا وعده ده چې دا تنظیم وي، دا مشرتابه وي. نه به د چاینا دا لوبه کامیابه کېږي، نه به د امریکې دا لوبه کامیابه کېږي، نه به د پاکستان جرنیلان دا لوبه راسه کامیابه کړي. دلته به پښتانه اوس کور په کور راوځي، دلته به پښتانه جرګې کوي، دلته به پښتانه داسې جلسې کوي. دا د پاکستان واکدارانو ته دا خبره کوو چې دا خپلې پالیسیانې بدلې کړه، دا پالیسیانې چې ته د هر چا سره جوړې، دا پالیسیانې بدلې کړه. پښتانه مزیده د یو ملت دپاره هم ستا دا ترهګرې پالیسیانې نه مني. زموږ د خاورې څه به وځې، زموږ خاوره پاکه خاوره ده، پوره عمره خاوره ده، د ننګیالۍ قام خاوره ده. ته دا زموږ خاورې ته راغلی، تا ترهګري راولې ده، تا بدامني راولې ده، تا دلته ترهګر راوستلي دي، تا دلته خودکش راوستلي دي، تا دلته هغه خلک راوستلي دي چې هغه د علم دشمنان دي، هغه د امن دشمنان دي، هغه دلته د روشنفکرۍ دشمنان دي. نو لهذا دا ځل موږ دا پښتانه په خپل سرونو تېر یو، موږ به د خپلو سرو پروا نه کوو، خو ستا لوبه په خپل وطن کې نه وي نه کوو. دا ارمان به اوس مزید ستا نه پوره کېږي چې دلته به پښتانه جنازې پورته کوي، دلته به په پښتونخوا وطن باندې د اور لمبې بلې وي، دلته به ته ډالر ګټې او په هغه ډالرانو باندې به ته په یورپ کې جزیرې اخلې، ته به په امریکا کې په هغه باندې پلازې جوړې، ته به خپلو بچیانو ته بهترینه تعلیم ورکوې او زما بچی به دلته د خپل پلار جنازه پورته کوي. دا لوبه نه منو، دې ته به ټول پښتانه تیارېږي. پښتنو د اسمانه څه فرشتې نه راځي چې زموږ دا حالات به سموي، نه دا انټرنیشنل قوتونه راځي. دا له موږه څه یو فیصله غواړي، دا فیصله به موږ کوو، دا پښتانه به کوي او د دې خپلې خاورې څه به دا د پنجاب ترهګر جرنیلان دا د دې خاورې څه پسې اخلو، خپله خاوره به آبادوو، خپله خاوره به ازادوو.
همداسې عزیزانو یوه میاشت مخکې تاسو ټولو به کتلي وي د دې ملک پر میډیا چینلانو باندې دا خبره راغله چې دوبۍ لیکس یعنی په دوبۍ کې چې د دې ملک هم خلک دي که هغه سیاستدانان دي که هغه جرنیلان دي که هغه دلته ججان دي دغو چې کوم جایدادونه هلته اخیستي دي نو د دې ټول ریکارډ هغه لیک سولو په دې کې دا سیاستدانان هم ملوث دي هغو هم هلته جایدادونه اخیستي دي په دې کې د میډیا کم جرنالیستان چې دي هغو هم هلته جایدادونه اخیستي دي په دې کې د دې ملک ججانو هم جایدادونه اخیستي دي هم په دې کې تر ټولو غټ جایداد هغه د دې ملک د جرنیلانو ښه دی هغه 12.15 بلیونه ډالر جایداد دا خلکو اخیستی دی چې دا تقریبا 3,500 اربه روپۍ کېږي دا د دې ملک جرنیلانو په دوبۍ کې جایدادونه اخیستی دي موږ د دې جلسې د شریک څخه د دوی څخه دا پوښتنه کوو چې جرنیل صاحب ستا څو تنخوا ده 15 لکه تنخوا دې ده 10 لکه تنخوا دې ده تر دې خو زیاته ستا تنخوا نه ده ستا 18 کاله سرویس دی په دې 18 کاله کې چې ستا ټولې تنخواوې سره راجمع کې دا دومره پیسې نه جوړېږي بیا دا جواب دا کوم غواړې چې دا د 3,500 اربو ډالرو جایداد په دوبۍ کې تا څنګه واخیستی دا پیسې د کومې خوا راغلې عزیزانو دا هغه پیسې دي چې دا د وزیرستان خلک یې قتل کړل دلته یې د جرګې مشران قتل کړل سکولان یې په بمانو والوزول زموږ بچیان یې قتل کړل زموږ په وینو باندې دا پیسې جوړې کړې نن یې په دوبۍ کې جایدادونه جوړ کړي دي نو دا ورته وایو دا جرنیلانو ته چې دا قوم مزید نه شي خطا ایستلی دا قوم منظمه کېږي دوبۍ خو پرېږده چې په امریکا کې دې جایداد جوړ کړی هغه به موږ تاسو اخلو تا به تر ګریوان نیسو د دې قوم حساب به راوړې د دې قوم د هر ځوان د وینو حساب به راوړې د هر شهید حساب به راوړې موږ پر خپله خاوره باندې مزید ستا دا پالیسیان یې نه منو دغه د ډاکټر نجیب صاحب یو ډېر مشهوره شعار دی چې سر ورکوو خو سنګر نه ورکوو زه دا وایم چې اوس د دې شعار وخت بدل شوی دی اوس به دا شعار بدلوو اوس بې سرونه وو سنګر به ځینې نسو د خپله وطنه بې شوو عزیزانو د دې ملک د دې پنجابي استعمار او د دې د ترهګرو جرنیلانو پالیسیانې چې دي دا همیشه د تېر 80 کالو څخه د پښتون افغان وطن په ضد باندې اوسېدلي دي دوی همیشه چې کومې پالیسیانې جوړې کړي دي هغه یې د پنجاب د ګټو لپاره جوړې کړي دي او په کومه پالیسي کې چې د پنجاب ګټه وي هغه به د پښتونخوا وطن په تاوان وي نو لهذا دا دوې لارې دي موږ ټول پښتون قام ته دا وایو موږ ټولو پښتنو ځوانانو ته دا وایو چې دا هر ځوان اوس په ذهن کې باید دا شی کېږدي چې موږ به د خپل وطن د ګټې خبره کوو د خپل وطن د وسایلو خبره به کوو د خپلو معدنیاتو خبره به کوو د خپلې پښتو ژبې خبره به کوو د خپل کلتور خبره به کوو موږ په پنجاب کار نه لرو پنجاب په خپلې پالیسیانې په موږ پښتانه یو موږ د دې خاورې پیدا یو او چې کله موږ مړه سو دا خاوره موږ ته په غېږ کې ځای راکوي نو لهذا موږ ته خپله خاوره مقدسه ده موږ که چیرې دلته د پنجاب هر مفاد وي زموږ د هغه سره کار نشته زموږ ځوانان اکثره په دا شي کې خطا وځي چې یاره موږ د پنجاب دپاره یا موږ د پاکستان دپاره نه موږ پنجاب پېژنو نه پاکستان پېژنو موږ پښتونخوا پېژنو خپله خاوره پېژنو او بله خبره عزیزانو د دې ټولو شیانو سره وخت کم دی زه خبره رالنډومه موږ پښتانه ځوانان به دا یو څه شان لازمي کوو که دلته کوم مشران سپین ږیري خلک راغلي د هغو څخه زه خواست کوم چې په خپلو بچیانو باندې تعلیم وکړي او په خپلو بچیانو باندې هم تعلیم وکړي تعلیم د وخت ضرورت دی چې موږ تر څو تعلیم نه وکړو موږ د دې ملک د دا ترهګرو پوځیانو په پالیسیانو باندې سر نه خلاصېږي لهذا تعلیم ضروري دی د یو وخت ډوډۍ وخورئ د یو وخت مه خورئ خو په خپلو بچیانو باندې تعلیم وکړئ چې کله موږ تعلیم نه وکړئ موږ
قانوني سیاست نه و کړی، موږ د خپلې خاورې سیاست نه و کړی، نو نتیجه یې دا سوله چې زموږ ټول وطن یې راباندې جهنم کوي. دا د جنت په شان وطن یې پر موږ باندې قیامت جوړ کړی و، دلته پر موږ باندې د اور لمبې ولې. نو لہذا تعلیم او د تعلیم سره قومي سیاست، خپل ملي سیاست، د پښتنو سیاست بل یول ځاره موږ نسي خلاصولی، نه موږ دلته په یو فکر باندې ځان خلاصولی سو. د پښتنو د خلاصون یوازینی فکر پښتون تحفظ مومنت په پی ټي ایم کې دی، بله یوه ناره، بله یوه نظریه، بل یو سوچ موږ نسي خلاصولی. واحده د پی ټي ایم سوچ دی، واحده د پی ټي ایم نظریه ده، واحده د پی ټي ایم فکر دی چې په دې فکر کې د دې وطن امن ستا، د ترهګرۍ مخالفت ستا، د ترهګرۍ خاتمه ستا، دلته روزګار ستا، دلته تعلیم ستا، دلته ترقي ستا، دلته د دنیا هغه هر کم کامیابي چې ملکو ترقي پر کړې ده هغه موږ راوسته رایسو. خو دا ځل به موږ غلطي نه کوو، موږ به ټول د پی ټي ایم سره درېږو، د پی ټي ایم ملا به مضبوطه کوو، د دې ملي مشر ملا به مضبوطه کوو. انشاءالله دا زموږ یقین دی چې دا قوم وي او دا د پی ټي ایم نظریه وي، دا لیډرشپ وي. انشاءالله دا خاورې خپلواکي به موږ اخلو، د دې خاورې حکمراني به موږ ګټو. نو مشران نور هم ناست دي، مشر بم په تفصیل سره تاسو ته خبره کوي. د تحریک د تنظیم سلسله روانه ده، لہذا چې وخت ضایع نه کوي، خپل تنظیم ته متوجه سئ. موږ به وخت نه ضایع کوو، ډېر قیمتي وختونه موږ ضایع کړي دي، دا ځل به یو منټ هم نه ضایع کوو. کور په کور، کلی په کلی، ګلی په ګلی، مسجد پر مسجد د پی ټي ایم منظمه یونټان چې دا تنظیم منظمه کوي، دا ټول کام په یو ملي لښکر کې سره راجمع کوي. بیا به پته لګېږي چې پنجابی څومره بهادوره دی، د ده جرنیلان څومره بهادوره دي، او که دا کام څومره بهادوره دی، دا به بیا پر میدان باندې پته لګېږي. نو لہذا منظمه تنظیم، یو ملي لښکر، د خپل تحریک د خپل تنظیم بیانیه تر هر پښتانه تر کوره پورې رسول. په آخر کې په دې شعر باندې ستاسو اجازه اخلم، چونکې دا وطن تر هر څه محبوبه دی. موږ همیشه دا خبره کوو چې وروره ته چې د هر تنظیم یې، د هر ګوند یې، د هر فکر یې، د هر سوچ یې، خو چې دا وطن غلام وي، دا ټول شان به غلامان وي. نو لہذا یو وار راسه دا وطن ټول په شریکه باندې وژغورو، خپل وطن آزاد کو، بیا د هر چا خپله جنډه مبارک. نو چونکې وطن ډېر مهمه دی، د سلیمان لایق صاحب شعر دی د وطن په حواله چې وطن د ټولو هیلو میراب دی، بې انتخابه یو انتخاب دی. وطن د ټولو هیلو میراب دی، بې انتخابه یو انتخاب دی. د یو وزرو د څنګ وزر دی، د زورورو د زور جواب دی. ډېره مننه، خوشحاله وم.